درنو دوستانو پښتون قومي جرګې ته پیغلې هم راورسېدې. د پښتونخوا د مختلفو علاقو نه که هغه سوات دی که وزیرستان یا نور داسې علاقې دي نو د هغه ځایونو نه د پیغلو راتلل هم شروع شوي دي او پیغلې چې دي هغوی هم په دغه جرګه کې یا دغه د پښتنو کومه مقدمه چې ده په دې کې وږه په وږه چې دي ځوانانو سره ولاړې دي. دغه جرګه چې نن شروع کېدو علاوه خو لا تر اوسه پورې شروع نه شوله او د مازدیګر نه دېخوا داسې ویل کېږي چې د کوم د لوی سکرین انتظام کولو هغه هم لا تر اوسه نه دی شوی. نو دې نه علاوه کومې خیمې چې غټې خیمې په کار وي هغه هم لا نه دي ارینج شوي. اوس به هغه خیمې هم ارینج کوي او د خیمو سره سره به کوم خلک چې پاتې دي یا لارې بندې وي نو هغوی هم د هغوی راتلل شروع شوي دي. دوستانو د پښتونخوا د مختلفو ځایونو نه خلک راتلل شروع شوي دي. نو تاسو هم کولی شئ چې دغه جرګې ته ورشئ. دغه د پښتنو کومه قومي مقدمه چې ده او د پښتنو دپاره چې کوم غږ پورته شوی دی نو په دې کې هم تاسو ورسره ضرور شریک شئ. دوستانو ویډیو لایک کړئ چې نورو خلکو ته هم ورسي. زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د پښتون دغه قومي جرګه چې دا د دې نه به مو وخت په وخت خبرو. ډېره مننه. تر بیا مو په الله سپارم.